السلام علیکم ملګري ستاسو سره نن ډېره خوندوره ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی ما ټیکنیکل نقي په د هیله چې ستاسو سره یو جوړ خوشحال به وي ستاسو ملګري نن دا خوندوره طریقه په دغه ویډیو کې درښایي تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې که ستاسو نه خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ویر شوی وي ستاسو خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ نه وي معلوم ستاسو خپل فیسبوک آی ډي نشئ خلاصولی صحیح که ملګري دا خوندوره طریقه په دغه ویډیو کې ستاسو ته نن درښایي تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې خپل فیسبوک آی ډي ته نوی پاسورډ ور ولګوئ ډېر په اسانۍ سره ملګري ستاسو خپله فیسبوک آی ډي خلاصولی شئ صحیح که ملګري دغه طریقه ستاسو مکمل په دغه ویډیو کې هم درښایي صحیح که ملګري ویډیو اخره پرې وګورئ د خوندورې ښایسته ویډیوګانې لپاره زما چینل د سره سبسکرایب کړئ ورسره په خوا کې د ګنټې نشان هم ستاسو ووایي چې زما هره نوې ویډیو اپلوډ کړه چې ستاسو ته په وخت سره په ټایم سره در وړی صحیح ده ملګري که ستاسو ملګري چیرې دغه ویډیو خوښوله د ویډیو سره لایک کړئ صحیح ده ملګري نه راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم لکه څرنګه چې ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی ساده ملګري ستاسو دلته راشئ ستاسو ملګري دلته خپل فیسبوک اکاونټ راپیدا کوئ ساده ملګري دلته زه غواړم چې دلته خپل فیسبوک اکاونټ راپیدا کړو صحیح که ملګري تاسو ته چې دلته دغه فیسبوک اکاونټ ښکاري دلته راشئ په دغه فیسبوک آپشن باندې کلیک وکړئ صحیح ملګري چې کله ستاسو ملګري په دغه فیسبوک اکاونټ باندې کلیک وکړه ستاسو ملګري دلته دغه فیسبوک راخلاص شي چې کله ستاسو ملګري دلته دغه فیسبوک راخلاص شي ګورئ ملګري ماته دلته دغه فیسبوک راخلاص شي صحیح ده ملګري ګورئ دلته ماته لمبر معلوم دی خو پاسورډ یې چې کوم دی دا همونه هیر شوی دی صحیح که ملګري ستاسو ملګري نوی پاسورډ چې کوم دی نوی پاسورډ څنګه ستاسو پرې وړئ یا ورته بدلوئ صحیح ده ملګري ستاسو ته چې دلته دغه لاندې فرګټ پاسورډ چې کوم ستاسو ته ښکاري په دغه لاندې آپشن باندې کلیک وکړئ صحیح ده ملګري چې کله تاسو په دغه آپشن باندې کلیک وکړه ستاسو ته ملګري بیا دلته دغه رقم ته راشئ ستاسو بیا دلته راشئ دلته ستاسو ملګري که ایمیل د جوړ کړی وي دغه آی ډي ستاسو دلته راشئ پوس ایمیل ور ووایئ که غواړئ ملګري چې تاسو په موبایل نمبر هم د جوړ کړی وي ستاسو دلته راشئ ملګري نمبر ور ووایئ صحیح ده ملګري دلته زه خپل د موبایل نمبر چې کوم دی هغه ور ووایئ صحیح ده ملګري ګورئ ملګري چې کله دلته ما خپل د موبایل نمبر چې کوم دی دغه ور پې راکړه صحیح ده ملګري ستاسو ته چې دلته ملګري دغه لاندې فینډ یور اکاونټ چې آپشن چې کوم ستاسو ته ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه فینډ یور اکاونټ آپشن باندې کلیک وکړئ صحیح ده ملګري چې کله تاسو هر کله په دغه آپشن باندې کلیک وکړل صحیح ده ملګري ستاسو دلته خپل فیسبوک آی ډي مکمل راجوته کړو چې ستاسو یې په لمبر هم دی یا په ایمیل هم دی جوړ کړی وي ګورئ دلته ما دغه یو آی ډي چې کومه ده دغه نقیب الله په نوم هم ده دغه یو آی ډي چې کومه ده دغه مو جوړه کړې ده خو د مو نه دغه پاسورډ ورکړی صحیح ده ملګري ماته یې نه دی پاسورډ معلوم صحیح ده ملګري ستاسو چې دلته ملګري دغه لاندې کنټینیو آپشن ښکاري دلته راشئ په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ صحیح ده ملګري چې کله تاسو هر کله په دغه آپشن باندې کلیک وکړه ستاسو ملګري دلته هغه نمبر ته یو کوډ راشي 15 چې کله تاسو هغه کوډ پې کولای ستاسو راشئ په کنټینیو باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ بیا راشئ ملګري بیا هم په کنټینیو باندې کلیک وکړئ چې ملګري چې کله تاسو په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ ستاسو ته ملګري بیا دلته دغه رقم ته راشي ستاسو دلته راشئ ستاسو ملګري دلته نوی پاسورډ ورکړئ داسې پاسورډ چې ستاسو ته بیا د پوره دغه پاسورډ چې کوم معلوم وي بیا پوره ستاسو خپله فیسبوک اکاونټ چې کوم دی په دغه پاسورډ باندې خلاصوئ صحیح ده ملګري لکه دلته ما دغه پاسورډ ور ووهله صحیح ده ملګري ستاسو راشئ دلته په کنټینیو آپشن چې کوم ستاسو ښکاري بیا په دغه آپشن کلیک وکړئ صحیح ده ملګري چې کله تاسو ملګري دلته په دغه آپشن باندې کلیک وکړل ګورئ ملګري دلته دا اکاونټ بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو ملګري دلته په دغه اوکې آپشن باندې کلیک وکړئ ستاسو ملګري دلته پخپله ورته کتلی شئ چې زما د فیسبوک آی ډي چې کومه ده دغه ملګري مو ته راخلاصه شوله صحیح که ملګري ستاسو په دغه طریقه سره خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ چې کوم دی نوی پاسورډ ورته بدلولی شئ که چیرې ستاسو نه خپل پاسورډ ویر وي صحیح ده ملګري ګورئ ستاسو ملګري دلته زه د خپله فیسبوک آی ډي در ښکاره کوم چې دغه زما خپله فیسبوک آی ډي ده د نقیب الله په نوم ده ستاسو پخپله ورته کتلی شئ دا زما خپله آی ډي ده صحیح ده ملګري دا ډېره اسانه طریقه وه چې ستاسو ملګري نن دغه خوندوره طریقه په دغه ویډیو کې م در وښوله صحیح که ملګري ستاسو نه ملګري زه د بلې ویډیو پر اجازت غواړم د الله په امان